سلامونه د هلمند ملي رادیو درنو اوریدونکو ستړي مشه وخت مو بخیر. په دې هیله یم چې د ژوند چارې به مو ښې روانې وي. د ټولنې او ورځنۍ خپرونې ده چې وړاندې کولو ته یې زه فرید الله خیال راغلی یم. درنو اوریدونکو د دې خپرونې نننۍ موضوع روغتیایي برخې ته ځانګړې شوې ده. نن به په دې خپرونه کې په دې موضوع باندې بحث کیږي کله چې ناروغي رامنځته کولی شي دغه د مخنیوي لارې چارې به څه وي، څنګه کولی شو مخنیوی یې وکړو. په دې اړه نن په همدې خپرونه کې بحث کیږي. په خپرونه کې راسره ډاکټر صاحب عبدالحکیم ایوبي راسره ملما دی. ایوبي صاحب ستړي مشه، بخیر راغلی خپرونې ته. مننه، بیا هم زیاته مننه چې تاسو ماته په دې مهمه خپرونه کې ګډون راکړی دی او زه په خپل وار سره درنو وطنوالو ته خپل د زړه له تله سلامونه وړاندې کوم. خدای جل جلاله دې وکړي چې په دې ژمني موسم کې د ښه صحت لرونکي وي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. که پایلې له دې نه وکړو چې مثلا کوم عادات یا کړنې دي چې په بدن او ذهن باندې فشار راوړي؟ نو ستاسو د سوال په جواب کې باید دا ووایم چې ډیر څه پکار دي. د دې لپاره چې یو سالم صحت ولرو نو باید ډیر څه وکړو. که څه هم دا خو بیخي ډیر نه دي، یعنی بوج هم نه دی، ولې دا دی چې بعضې وختونه زموږ وطنوال او یا موږ تاسې خپله بعضې فعالیتونه سرته نه رسو یا هغه څه چې لازم دي هغه په پام کې نه نیسو. د مثال په ډول کوم څه چې یا کوم عادتونه چې کولی شي چې پر بدن باندې یا دا چې پر ذهن باندې فشار راوړي هغه عبارت دي لکه د مثال په ډول یو څوک یو ډېره خطري وظیفه لري، دوی داسې وظیفه لري چې هغه کې د ګواښ سره مخامخ دي. د مثال په ډول لکه موږ خو دلته دا واقعیت په هلمند کې دا مسله شاید ونه لرو، خو لکه په معدن کې کار کول لکه دا سنگ زغال چې ورته وایي دا یو خطري وظیفه ده. هر وخت د دې سره دی مخامخ دی چې کېدای شي دا راونړېږي او بالاخره یا اکسیجن هلته کم شي او دی خپل ژوند د لاسه ورکړي. دا یو سټرس دی پر بدن باندې. او یا دا دی چې مثال په ډول یو څوک ډیر کار کوي، تر اندازې زیات دی کار کوي، نو تر اندازې زیات کار کول واضح خبره ده چې دا پر صحت باندې او پر بدن باندې او پر دماغ باندې دا پریشر جوړوي. د دې ترڅنګ ویلی سو چې ځینې اقتصادي مشکلات دا هم کولی شي چې دا پر ذهن پر بدن باندې فشار راوړي. او یا هم مثلا زموږ ته د محصلینو یا زموږ ته د طالب العلمانو اړوند که چیرې ووایو امتحانونه یا ازموینې دي، دا هم یو ډول سټرس دی. ترڅنګ یې د مثال په ډول کورني تاوتریخوالی دی، خپله د خپلوانو تر مابینځ، د میړو د کوروالا تر مابینځ، د وړونو تر مابینځ جنګ جګړې یا مثلا داسې بد الفاظ یو د بل سره تبادله کول، دا یو سټرس یا فشار واردوي. او همداراز که ووایو چې بېخوبي، خوب مناسب وخت یا د مثال په ډول هغه اندازه خوب چې د انسان دپاره مهم دی، لږ تر لږ 8 ساعته باید یو انسان په 40 ساعت کې خوب ولري، هغه موقع نه برابرېږي. او یا دا چې د مثال په ډول فعالیت او تمرین چې هغه ډیر مهم دی او ډیر مهم دی، دا نه ترسره کول. نو دې ټکي ته خو شاید بیا موږ راسو. تمرین او فعالیت چې دی هغه د انسان لپاره ډیر مهم دی، په ډیرو پروسو کې کومک کوي. او یا د مثال په ډول غیر متوازن غذایي رژیم دی، هغه خوراک چې د انسان لپاره پکار دی لکه څنګه چې پکار دی د کوم مهالویش مطابق پکار دی، هغه په پام کې نه نیول کېږي. موږ باید په خوراک کې ډیر څه استفاده کوو او هغه په د مهالویش په بڼه باندې استفاده کوو. یعنې مثال په ډول که یو څوک وایي چې زه باید ټول ورځ هره ورځ او هره شپه زه د غوښو څخه استفاده کوم، دا یو متوازن غذایي رژیم نه دی. یا دا چې زه غوښې وریجې خورم نو ما داسې ښه سیستم د ځان لپاره جوړ کړی دی، اقتصاد مثلا ښه وي، خو دا ته موږ متوازن غذایي رژیم نه سو ویلی. بلکې متوازن غذایي رژیم هغه دی چې په هغه کې ترکاري باب اوسي، په هغه کې میوه‌جات اوسي، په هغه کې د مثال په ډول پروټین اوسي، په هغه کې کاربوهایدرېتي مواد اوسي او په هغه کې په یو اندازه باندې شحمي مواد اوسي. او بل هم د دخانیاتو څخه استعمال او استفاده چې ده، یا د مثال په ډول سګریټ دی، نسوار دی، چلمس کول دی، دا ټول هغه موارد دي چې دا پر ذهن او پر روان باندې پر بدن باندې فشار پرېږدي. او یا هم په کورنۍ کې د مثال په ډول یو څوک داسې د تنهایي احساس کوي او خپلوان د ده ملاتړ نه کوي، په سخته کې د هغه سره ملګري نه کوي، یا دته یو ښه مشوره نه ورکوي. او یا مثلا نن سبا د زموږ دور ته چې ګورو، په نن سبا کې دا سوشل میډیا ډیره ده، ټول ورځ د ټلیفون سره اخته دی، ټول وخت یې ټلیفون ته ورکړی دی، نو دا هم پر ذهن باندې او پر روان باندې فشار پرېږدي. او د دې ترڅنګ بعض مسایل دي لکه یو څوک چې خپل یو نږدې قریب د لاسه ورکړي هغه وفات سي، نو
بالاخره یا دا چې پخوا وظیفه درلوده اوس به وظیفه نه لري، نو دا ټول هغه موارد دي چې دا د انسان پر صحت باندې او همداسې د هغه پر ذهن باندې پر روان باندې دا فشار واردوي او بالاخره یو شخص د خپل عادي حالت څخه اړوي. بله ډېره مننه ښاغلی ایوبي صاحب، په خپل خبرو کې تاسو هم اشاره ورته وکړه، خو بیا هم په دغه پوښتنه کې که لږ تام شو تر څو واضح شي د ناروغۍ د مخنیوي لپاره کومې صحیح تغذیې مهمې دي؟ د تغذیه په مورد لکه مخکې چې موږ بعضې ټکو ته اشاره وکړله، نو غذا یا غذایي رژیم متوازن غذایي رژیم څخه عبارت دی. په متوازن غذایي رژیم کې بیا هم هغه خبرې ته راځم چې موږ باید دا ته متوازن غذایي رژیم ونه وایو چې یو څوک ډیره غوښه استفاده کوي، یو څوک ډیرې وریجې خوري، یا د مثال په ډول یو ځانګړې بڼه د خوراک هغه د ورسره دلچسپي هغه استفاده کوي، دا نو متوازن نسو. بلکې په متوازن غذایي رژیم کې خصوصا د کاهلانو مورد که چیرې راسو یا د غټانو مورد کې که چیرې راسو یا هغه کسان چې عمرونه ډیر وي یا دا چې وزنونه زیات وي، نو متوازن غذایي رژیم هغه دی چې د نورو خوړو څخه علاوه باید دوی په خوراک کې ترکاري باب، سبزیجات، میوه‌جات هم استفاده کوي، ځکه دا هغه مواد چې په هغوی کې هغه منرالونه یا ویټامینونه چې د انسان د صحت لپاره یا د انسان په بدن کې د میتابولیزم یا د نور پروسو د ترسره کېدو لپاره پکار دي، هغه پکې موجود دي. نو په دې اساس باندې باید دغه کسان د میوه‌جاتو څخه استفاده وکړي، یا حتی الامکان که د میوه‌جاتو دوی لاسرسی نه لري، اقتصاد ضعیف دی، بیا ترکاري باب خو ارزانه دي، زموږ تاسې وطنوال ټول چې دي هغه زیاتره په کښت و کرونده باندې مشغوله وي. که چیرې دوی تقریبا د یو لږ ځای ولري او د هغه د ځان لپاره ترکاري وکړي، نو دا به د دوی د صحت لپاره ډیر ښه وي. نو هغه خواړه چې د ترکاري باب څخه برخمن وي، د میوه‌جاتو څخه برخمن وي، د پروټین څخه د مثال په ډول برخمن وي، او یا هغه چې غلجات وي په هغه کې هغه، او د دې ترڅنګ مثلا د مندکي وزنی او دغه شان دا ټول چې دی په خپل وار سره هغه ځانګړنې لري کوم چې د انسان د صحت لپاره مهم دي، او دا دی چې د دې په استفاده سره کېدلی شي چې انسان د ناروغیو څخه په امن کې اوسي. د مثال په ډول که چیرې موږ تاسې فایبر غذاګانې استعمالوو چې دا زیاتره په میوه‌جاتو کې یا په غلجاتو کې راځي، نو دا به د دې سبب وګرځي چې یو څوک به ډیر نه چاغېږي. کله چې دا ډیر نه چاغېږي، د په بدن کې شحمیات ډیر نه تولیدېږي، نو دا به د زړه د ناروغۍ څخه په امن کې اوسي، دا به د لوړ فشار څخه په امن کې اوسي، د مثال په ډول دا به د شکرې څخه په امن کې اوسي. نو په دې کې هغسې مواد کوم چې بدن ته نه هضمیږي او انسان نه ورباندې چاغېږي، نو دا د دې ګټه سوله. او یا مثلا که چیرې ترکاري باب استعمالوو، نو هغه چې دی هغه دوی خبرې دي په هغه کې. یو خدا دی چې په دې کې ویټامینونه او منرالونه شته چې هغه د انسان د بدن لپاره ضرور دي، او بل دا دی چې د مثال په ډول ځینې میوه‌جات که ووایو لکه مالټه سوله او لیمو سوله، په دې کې ویټامین سی شته او هغه د معافیت ته لوړېدو لپاره مهم دی. او کله چې معافیت د انسان دفاعي سیستم یا د انسان دفاعي ځواک یا هغه عسکر چې موږ تاسې ورته وایو په بدن کې که چیرې هغه لوړ واوسي، هغه مقاوم واوسي، نو بیا دا دی چې میکروبونه بدن ته نه داخلېږي او بالاخره به د ډیرو انتاناتو سره مقابله وسي، او بې له دې چې تداوي ته یا دوا ته ضرورت پیدا سي، دا به خپله د انسان هغه دفاعي ځواک پیاوړی واوسي. او یا لکه ځینې غذایي مواد چې موږ هغه ته وایو چې هغه اومیګا 3 لري په خپل ترکیب کې، لکه د ماهي غوښه سوله یا نور، نو دا بیا دا دی چې دا انټي اکسیډنټ مادې دي، او دا هم د اتیروسکلروزس څخه یا د رګونو د تنګېدا څخه مخه نیسي، د زړه د ناروغیو څخه مخه نیسي، د فشار لوړ فشار څخه مخه نیسي، یا د مثال په ډول مستې استفاده کوو، کلسیم لري په خپل ذات کې، نو بیا هغه داسې مواد په ځان کې لري چې کېدلی شي د کولمو ناروغیو څخه مخه ونیسي، د هضمي سیستم د ناروغیو څخه مخه ونیسي. نو دا ټول هغه څه دي چې په غذا کې پیدا کیږي، او غذا ده چې باید په متوازن شکل اوسي او هر شی په خپل اندازه باندې اوسي او د ضرورت په اساس باندې ور علاوه سي، او بالاخره د دوی د بدن کومې اړتیاوې چې دي هغه ور پوره کړي. ډیره مننه ډاکټر صاحب. رواني فشار د فزیکي ناروغیو سره تړاو لري؟ ولې نه، بیخي تړاو لري. کله چې رواني فشارونه ووسي، د مثال په ډول موږ وایو ډیپریشن یا ژور خفګان، یا موږ وایو اضطراب یا انزایټي چې ورته وایي، نو دا ټول دي چې کولی شي چې په خپل وار سره د مختلفو ناروغیو سبب وګرځي. د مثال په ډول دا کېدلی شي چې د دې سبب وګرځي چې هضمي سیستم ناروغي په وجود باندې راوړي،
یعنی ژور خفګان یا سټرس یا روحي فشارونه دا د دې سبب ګرځېدلی شي چې مریض ته هضمي مشکلات پیدا کړي. یو ناروغي د موږ دې ته وایي IBS یا اریټیبل باول سندروم، یو رقم مریضي ده چې په ناروغ ټول عمر د دې څخه شکایت لري چې وایي زه کله قبضیت یم او کله اسهالات ماته موجود او دا د اوس څخه نه دی، دا د ډیر وخت دا مشکل لرم. نو یو علت د دې دغه دوی ناروغي کېدلی شي یو علت، او بل کېدلی شي چې دا ناروغي د دې سبب وشي چې مریض ته د زړه لوړ فشار پیدا شي یا خپل د زړه په ناروغي باندې منجر شي، او یا دا چې دماغي حمله یا سټروک چې ورته وایي دا ورته پیدا شي. ځکه دا ناروغي دي چې په بدن کې د یو تعداد هورمونونو د افراز سبب ګرځي او هغوی د زړه حرکات زیاتوي، او کله چې د زړه حرکات زیاتېږي نو په هغه صورت کې فشار لوړېږي. کله چې فشار لوړېږي نو هلته په رګو کې عیبونه یا تاوانونه یا زخمونه پیدا کېږي او بالاخره د رګ د بندېدو سبب ګرځېدلی شي. کېدای شي په دماغ کې رګ بند شي، او یا دا چې رګ پټاو شي، او یا دا چې د زړه رګ بند شي نو زړه ته به وینه ورسي، یا به د دماغ کومو برخو ته وینه ونه رسېږي. نو په دې اساس به دماغي او یا هم د زړه ناروغۍ ته لاره پرانیزي. او تر څنګ یې کېدلی شي ځینې ناروغۍ مخرش ناروغۍ یا هغه چې د کولمو ناروغۍ دي، اسهالي ناروغۍ دي، هغه په وجود باندې راوړي. کېدای شي مریض ته یو ګاسټرایټس پیدا کړي، د معدې زخمونه پیدا شي. نو دا ټول خبرې چې دي دا د دې سره تړلي دي او دا په دې اساس باندې رامنځته کېږي. کله چې یو څوک د مثال په ډول په دغسې یو ډول ناروغۍ باندې چې هغه روحي ناروغي موږ بولو یا عقلي ناروغي بولو، نو دا کېدلی شي د ده پر فزیک باندې هم د ده پر بدني جوړښت باندې هم تاثیرګذاره واوسي او بالاخره هغو ناروغیو ته هم زمینه سازي وکړي. بله، مننه ډاکټر صاحب. دغه رواني فشار څنګه مدیریت کولی شو؟ رواني فشارونه دا دي چې د مثال په ډول که چیرې یو څوک د رواني فشار سره لاس او ګریوان وي نو د دې دپاره ډېر څه دي، بېرته هغه پخوانیو ټکو ته یا هغه خبرو ته راګرځو چې مخکې موږ بحث باندې وکړو. د مثال په ډول که غواړو چې د سټرس یا د خفګان څخه مو مخه نیولې وي، یا دا چې د روحي فشار څخه مو مخه نیولې وي، یا دا چې د خوابتیا څخه مو مخه نیولې وي، یا دا چې د وارخطایي څخه مو مخه نیولې وي، نو دا په دې معنا دی چې موږ کېدلی شي خپل صحت جوړ ولرو او خپل صحت سالم ولرو. نو څه به کوو؟ مهم شی رواني مشورې دي. دغه کس چې د داسې یو مشکل یا د داسې ستونزې سره لاس و ګریوان دی، دا کېدلی شي د یو چا څخه رواني مشوره وایي. رواني مشوره څه معنا؟ موږ په خپله ټولنه کې داسې مسلکي اشخاص لرو چې هغه په مختلفو سویو او په مختلفو کټګوریو سره دوی په دې بخش کې روزل سوي دي، چې دې ته سایکو سوشل سپورټ یا رواني حمایه هم وایي، چې دا خلکو ته مشورې ورکوي د روان له نظره. یعنی هغه څه چې دی ورسره په تشویش کې دی د هغه لارې چارې ورته لټوي. که چیرې دغه ستونزې چې دی په وجود په مخ کې لري هغه د حل وي او حتی الامکان دا حل کېدلی شي، نو هغه به مشوره ورکوي چې دا حل شي. او که چیرې دا داسې ستونزې وي چې هغه د حل امکان نه لري، بیا نو دا داسې ډېر مسایل زموږ په ژوند کې شته چې موږ تطابق ورسره کوو، د هغه سره باید ځان عیار کړو. د مثال په ډول موږ په خپله ټولنه کې داسې کسان وینو چې د هغه دوې پښې نشته. موږ په خپله ټولنه کې داسې کسان لرو چې د هغه ړوند دی، په سترګو څه نه ویني. یا موږ داسې کسان په ټولنه کې لرو چې هغه په یو داسې ناروغۍ باندې اخته دی لکه د شکرې ناروغي چې بیا نه جوړېږي، یا هم نورې دې ته ورته ناروغۍ. نو اوس که د دې کسانو څخه موږ پوښتنه وکړو آیا دا به ټول عمر ژاړي، دا به ټول عمر خفه ناست دي، دا به کار نه کوي؟ نه، داسې نه ده، بلکې دا مریضۍ لري، خو تر څنګ کېدای شي تر موږ تاسې یا تر ځینو نورو خلکو دا ډېر خوشحاله اوسي. دا څه معنا؟ دا معنا چې دوی د دغه خپل دغسې مشکل سره تطابق کړی دی او ځان یې عیار کړی دی. موږ په خپله ټولنه کې د مثال په ډول ډېر داسې خلک لرو چې ډېر مستریح دي، ډېر ښه ژوند لري او ډېر استراحت لري، موټر لري، ښه بنګله لري، ښه ډېرې پیسې لري، خو یو کس چې بیا دی هغه روزانه کوي. خو که تاسې دا وپوښتئ چې دا کس چې روزانه کوي دا به ډېر خوابه دی، ډېر به خفه وي، خو نه کېدای شي چې هغه سړی به ډېر خفه وي خو دا به خوشحاله وي. ولې؟ دې د دې خپلې سختۍ سره تطابق کړی دی او د دې سره یې ځان جوړ کړی دی. نو د دغسې مسایلو سره ځان جوړول دا مهم دی. نو دغه لارې چارې ډېره ګټه کوي. یو او بله خبره دا ده د دوستانو مشورې. په کورنۍ کې که چیرې داسې کسان وي چې هغه د خپل وي او د په دغسې یو ستونزه باندې اخته وي، کېدای شي هغه دته یو دلاسایي ورکړي، هغه د مشکل په حل کې کومک وکړي، هغه دته یو ښه مشوره ورکړي، هغه دته یو کار
وظیفه پیدا کړي یا هغه مثلا د سره نور داسې یو څه وکړي چې هغه د دغه کم ستونزه چې دی لري دغه په حل کې مرسته ورسره وکړي. او یا همدا چې د مثال په ډول دی کېدلی شي ځینې مواردو کې تمرین کول یا اکسرسایز یا بدني فعالیت چې دی دا ډېره مرسته کولی شي، ځکه بدني فعالیت چې دی هغه دماغ ته د وینې جریان زیاتوي، بدني فعالیت چې دی د زړه ټولو برخو ته د وینې جریان زیاتوي، بدني فعالیت چې دی هضمي سیستم برخه کې ټولو برخو ته د وینې جریان زیاتوي. نو دغه ټول مسائل چې دی په بدني فعالیت سره هم دا کېدلی شي چې موږ له منځه یوسو. او یا دا چې خوب دی مناسب خوب ته یا هغه کم خوب چې لازم دی د انسان دپاره هغه ته وخت ورکړو چې هغه په ټاکلي وخت باندې باید سړی بیده سي. او یا که چیرې دی خوب نه لري او د کار او وظیفه داسې درنه وظیفه وي چې هغه دی خوب ته مثلا وخت نشي پیدا کولی، بیا دې په دې کې تغییر راولي، نو باید دی خوب وکړي. او د دې ترڅنګ د مثال په ډول که چیرې د ځینې د ژوندانه مشکلات وي د هغه حتی الامکان که چیرې کېدای شي چې د سره یو بل څه کومک وکړي هغه کار ترسره شي، نو په دغه اساس سره کېدلی شي چې موږ د دغه رواني فشارونو یا د دغه اضطراب یعنی هر شی چې د دې رواني فشار یا اضطراب سبب ګرځېدلی دی په عموم کې، نو دا کېدلی شي چې موږ یا خو که چیرې د حل وړ نه و یا ډېر مشکل کار و یا ډېر غیر شرعي کار و یا ډېر غیر قانوني کار و، خو د هغه باید اجتناب وکړو او دا خپل ځان ته یو تسکین ورکړو. او که چیرې د حل وړ وي او هغه حلیږي کېدلی شي چې نور څوک د ده سره کومک وکړي او ترڅنګ یې د بدني فعالیت کول، د متوازن غذایي رژیم درلودل او د خپل روزمره کارونو په مهالویش باندې اجرا کول، دغه ټول هغه څه دي چې د دغه اضطراب او خفګان څخه مخه نیولی شي. ډیره مننه ډاکټر صاحب، تاسو خپل خبرو کې د بدني فعالیتونو یادونه وکړه. که په ساده شکل ووایو ورزش د ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې څومره مهم دی؟ نو ورزش بیا هم هغه ټکي ته موږ راځو چې موږ د ورزش په ګټو کې دا خبرې وکړلې. ورزش البته چې ډېرې ګټې لري. د ورزش په وسیله سره موږ رواني ناروغۍ، د ورزش کولو په وسیله سره موږ د زړه او د رګونو ناروغۍ، د ورزش په وسیله سره موږ کولی شو چې د هضمي سیستم یا د کولمو د معدې ناروغۍ، او د ورزش په وسیله سره موږ کولی شو چې د خپل وزن ثابت ساتل، دا ټول موږ کولی شو د ورزش په واسطه باندې دا ترلاسه کړو. د مثال په ډول که چیرې یو څوک مناسب تمرین کوي یا دا چې حد اقل یو ګشت و ګذر کوي یا مثلا پیاده ځي، نو کېدلی شي موږ ووایو چې که چیرې په اونۍ کې یو څوک تقریبا تر 150 ساعته پورې دا ګشت و ګذر ولري یا فعالیت وکړي بدني فعالیت، هغه نو عامه خبره ده. یو دا دی چې سړی یو څه کار کوي په بیلچه باندې، یا دا دی چې دی مثلا منډه وهي، یعنی دا هغه څه دي چې پر دې باندې پیسې هم نه مصرفېږي. یو خو دا دی چې نن سبا موږ کلبونه لرو د دې دپاره یا نور د بدني فعالیت دپاره بعضې روزنیز مراکز دي، نه د هغه څخه علاوه هم موږ کولی شو چې دا کار ترسره کړو. یعنی دا معنا چې پیاده ګرځېدل یا یو لږ منډه وهل یا نور دا چې دي دا هغه څه دي چې دا زموږ سره د ناروغۍ په کمیدا کې یا د ناروغۍ په مخنیوي کې مرسته کوي. نو وزن په خپل عادي حالت کې پاتې کېږي. کله چې یو کس چاغ ونه اوسي نو دی به د زړه د ناروغۍ څخه په امن کې اوسي، دی به په شکر باندې بیا نه اخته کېږي او دی به د سټروک یا د دماغي حملې څخه په امن کې کېږي، او دی به د مثال په ډول هضمي سیستم کې د مثال په ډول کانسټیپیشن یا قبضیت دی د قبضیت څخه به خلاصېږي. یا هغه ناروغۍ چې موږ دې ته د ډیپریشن یا د ژور خفګان څخه رامنځته کېږي، د کولمو ناروغۍ دي، د هغه څخه به په امن کېږي، او بیا ډیپریشن او انزایټي یا اضطراب چې دی دا بیا نورو ناروغیو ته لاره پرېږدي، نو د هغو څخه به په امن کېږي. او بالاخره دغه ټول هغه څه دي چې دا کولی شي چې دا تمرین د ده په ژوند کې مؤثر ثابت شي او دی د ناروغیو څخه وساتي، یعنی د رواني ناروغیو څخه ساتي، یعنی د هضمي سیستم د ناروغۍ څخه ساتي، او همداراز د زړه او د رګونو د ناروغۍ څخه ساتي. په زړه او رګونو ناروغۍ کې همدغه موږ د زړه حملې وایو، یا دا د لوړ فشار ناروغۍ چې وایي، یا د مثال په ډول ځینې نور ناروغۍ چې هغه د هورموني سیستم مربوط لکه د شکرې ناروغۍ چې زیاته چاغوالي څخه رامنځته کېږي، د زړه او د رګونو ناروغۍ د زیات چاغوالي څخه رامنځته کېږي، د دماغي حمله هم د دغه څخه راپېښېږي، یا قبضیت پیدا کېدل د چاغوالي څخه رامنځته کېږي، یا نور داسې مسایل دي چې هغه موږ توس
کولی شو چې د تمرین په واسطه باندې د هغه مخه ونیسو. ډیره مننه ډاکټر صاحب. د مناسب خوب او راحت په اړه کومې لارښوونې دي چې باید تعقیب شي؟ مناسب خوب او راحت چې دی دا د ژوند په چارو کې ډیر مهم دی. باید چې یو کس خوب ولري، یعنی داسې ونه اوسي چې بې خوابه وي، یا هغه خوب چې د انسان لپاره ضرور دی په 24 ساعته کې هغه ته رسیدګي ونشي کولی. نو لږ تر لږه چې البته دا معیار هم په لویانو کې او هم په کوچنیانو کې یو لږ اندازه توپیر لري. یعنی داسې ویلی سو چې یو کس دی د 8 څخه تر 12 ساعته پورې خوب ولري. نو مناسب خوب د پاره باید هغه لوازم چې هغه مهم دي، هغه امکانات چې هغه مهم دي د پر هغه باید په لاس کې وسی. لکه د مثال په ډول یو څوک باید یو 8 ساعت عادي اقل په 24 ساعت کې خوب ولري. خو چې دا خوب دی کوي دا به څنګه خوب باید پر ټاکلي وخت باندې وسی. یعنی دا معنا داسې نه دی د مثال په ډول چې موږ کله د شپې پریوزو نو باید دغه وخت معلومي چې موږ کله بيدیږو. نو چې کله بيدیږو د مثال په ډول پر 9 بجې باندې بيدیږو. نو چې پر 9 بجې بيدیږو نو بیا به سهار څه وخت را پاتو، سهار به هغه وخت را پاتو چې ملا صاحب اذان کوي او د سهار د لمانځه دپاره تدابیر نیسو، او یا که یو څه لږ تمرین وي تمرین ته باید آمادګي ونیسو، او دغه وخت باید نو ټول عمر داسې برابر اوسي. دا یوه خبره. بل خبره کله چې مناسب خوب ته موږ اړتیا لرو نو په دې اساس باندې باید د خوب دپاره شرایط برابر کړو. څه وخت موږ ښه خوب درلودلی سو، هغه وخت چې کله کله چې موږ غواړو چې بده سو باید حد اقل یو لږ مطالعه وکړو، یو څه ووایاست. نو بس دا د مناسب خوب دپاره ښه څه دي، یعنی سړي ته خوب ورولي. او هغه چې په خوب کې یعنی مثلا مشکل را مابینځ کېږي یا ستونزه منځ کوي د هغه ټریګر څخه یا دغه تنبیه کوونکو شیانو څخه اجتناب وکړو، لکه د قهوې څښل دي د مثال په ډول، یا لکه د بعضې وختونه د چای هم داسې یو مشکل پیدا کوي، ډېر ترخې چای چې څوک څکي د دې څخه باید اجتناب وسي. او یا مثلا کله چې بيدیږو باید د ډېرې روښنایي څخه اجتناب وکړو، باید لږ د ساحه چې د هغه تاریکه ووسي. نو دغه ټول څه دي چې هغه کې ښه خوب سړی کولی سي، او کله چې ښه خوب په خپل برابر خوب ولرو بیا دا خپله پر صحت او پر روان باندې بیا ښه اغیزه لري، او بیا به موږ د تشویش څخه او د سټرس څخه او د خفګان او د بدني نورو مشکلاتو څخه به بیا په امن کې وو. ډیره مننه ډاکټر صاحب. د فشار او اضطراب ترمنځ توپیرونه څه دي، او د هغو ناروغۍ د رامنځته کېدو مخنیوی څنګه کولی شو د اضطراب؟ نو اضطراب چې دی دا موږ د انزایټي تر عنوان لاندې بولو، چې دا زیاتره په سایکایټري پورې اړه لري، یا هغه میجر او مینر شکل لري، یا غټ عقلي ناروغي دي او خفیفې ناروغي دي. نو په دې پورې ارتباط پیدا کوي. اضطراب خپله دغه هیجان ته ویل کېږي چې کله ځینې ناروغان وارخطایي احساسوي. د مثال په ډول یو کار کوي، خو دا کار ته دی دل و نادل وي چې آیا دا به زه وکولی سم یا بیا نسم کولی. او ځینې روحي فشارونه دا دي چې مثلا د مثال په ډول د هغه څخه یو ژور خفګان په وجود باندې راځي. ناروغ د ناامیدۍ احساس کوي، ناروغ د خفګان احساس کوي، او هغه د دې احساس کوي چې خلک زما سره کومک نه کوي، یا زه د خلکو بد اسم. نو دغه چې دي خصوصا دا رواني ناروغۍ دي چې دا په مختلفو کټګورۍ باندې تقسیم بندي سوي دي، چې هغه د غټو رواني ناروغۍ او کوچنۍ ناروغۍ تر عنوان لاندې مطالعه کیږي. نو دا بیا یو د بل سره توپیر لري، او دا یو د بل سره مختلفې علامې لري، چې بیا کېدای سي د دې دپاره یو عقلي عصبي متخصص نو هغه په دې کې ډېر ماهر وي، نو دغه کېدلی سي د دې دپاره ډېر څه ولري. خو نن سبا زموږ په ټولنه کې دغه مسایل ډېر زیات دي، او موږ د دې شیانو سره ډېر مخامخ یو، او زیاتره وخت په خپل کار کې یا په خپله وظیفه کې د دې احساس کوو چې زه دا کار نسم کولی، بلکې موږ یې کولی سو، ولې موږ د وارخطایي احساس کوو، یا هیجان، یا یو ډول لرزه را باندې را مابینځته کېږي، یا تر ساه هم لاندې راسو. ځینې وختونه دا سوشل فوبیا چې ورته وایي، تر ساه هم لاندې کېدل. یو څوک چې یو ځای ته ځي، یو ځای خبرې کوي، په یو اجتماع کې هغه لرزېږي. نو دا هم یو ډول دی. او یا ځینې کسان چې هغه په ځینې ناروغیو باندې اخته دي، چې هغه موږ ته د ډیپریشن یا سټرس یا نور داسې څه، چې البته دا په خپل سټیج کې بیا یو بل سره ترې یو بل زیاتېږي او د بل سره تړاو پیدا کوي. نو دغه په اصطلاح هغه د اضطراب او د سټرس او د دغه شیانو مسلې دي. او سټرس زیاتره دا دی چې د یو شي د خاطره څخه یا د ډېر کار یا د نورو مشکلاتو د وجې په انسان باندې یو ډول فشار راځي، او دغه فشار له امله د خپل روزمره چارې په صحیح شکل باندې مخته نشي وړلی. ډېره مننه ډاکټر صاحب. اوس پوښتنه دا ده چې اضطراب څنګه کمولی شو؟
نو د اضطراب د کمیدو دپاره بیا هم دغه لارې چارې چې موږ باندې بحث کړی دی چې هغه مناسب وخت خوب د ټاکلي مهالویش درلودل د متوازن غذایي رژیم لرل او د خلکو سره په ګډه کار کول د خلکو مشورو ته غوږ نیول او متوازن غذایي رژیم استفاده کول دغه ټول هغه څه دي چې دغه شیانو څخه به مخه نیسي او که چیرې یو څوک په ډېر یو شدید حالت کې وي نو هغه بیا اړتیا لري چې د یو هغه کس سره چې هغه د دې مسلکي دی چې هغه مثلا د رواني مشورو ورکوونکی شخص یا د یو عقلي عصبي ډاکټر یا متخصص د هغه سره خپل مشکل شریک کړي خو تر ډېره بریده پورې دغه مسایل چې دي دا د سایکوتراپي یا د خبرو د لارې حل کېدای شي مخکې له دې چې موږ دواګانو ته رجوع کوو مخکې له دې چې موږ غټې غټې نسخې اخلو او یا ډېرې دواوې استفاده کوو کېدلی شي ځینې عوامل یا ځینې مشکلات د دغه هغه موږ د خبرو د لارې حل کړای شو چې د دې دپاره ښه طریقه یې دا د رواني ملاتړ یا رواني حمایه ده چې یو څوک په دې برخه کې چې یو لږ تجربه لري یا پوهه لري هغه دغه بل کس ته مشوره ورکوي او هغه د دې سره خبرې کوي هغه خپلې ستونزې ورسره شریکوي او بیا دا د ستونزو لپاره حل لارې لټوي نو دا تر دوا ډېره ښه ده خو بیا هم که چیرې یو څوک ډېر په یو شدید حالت کې د دې واوسي یا حتی د مثال په ډول په ځینې ناروغیو کې لکه د ډیپریشن د مرګ یا د ځان وژنې خطر وي نو بیا په داسې مواردو کې پکار دا دی چې دا د خپلوانو په واسطه باندې یو عقلي متخصص ته یوړل شي او کېدلی شي هغه د دې دپاره تداوي یا درمل استفاده کړي او د هغه سره په دغه په واسطه د دې ناروغي کنټرول رامنځته کړي. ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب د خپرونې وخت هم نور پای ته رسېدلی دی نو وروستۍ پوښتنه په لنډو کې که راته ځواب کې ښه به وي د پوښتنه په دې ډول ده چې آیا تند خوراک د ناروغیو د رامنځته کېدو لامل کېدلی شي؟ ولې نه بعضې مخرش غذاګانې یا سپایسي غذاګانې یا مثلا ډېر هغه مسالې چې موږ تاسې په خوراک کې استفاده کوو تر یو بریده پورې ګټورې هم دي ځکه هغه مواد په دې کې شته چې هغه د انسان د بدن دپاره اړین دي تر یو بریده صحیح دي خو په دې کې ډېر افراط کول یا ډېر مثلا په زیاته پیمانه باندې د دې استعمال بیا خطرناک ثابتېدلی شي چې په ځانګړي ډول دغسې خوراکونه یا دغسې مخرش غذایي مواد چې دي هغه خصوصا په هضمي سیستم کې مشکلات یا ستونزې راولاړوي لکه یو مثال چې دی هغه د معدې ناروغي ده چې هغه ته موږ ګاسترو ایزوفاجل ریفلکس ډیزیز وایو چې کله کله غذایي مواد یا ترش مواد د سړي خولې ته راځي او یا دا چې په مرور د زمان که چیرې سړی د دغسې غذایي موادو څخه استفاده کوي نو بیا کېدلی شي هغه ته د معدې زخمونه پیدا شي ځکه دا ایریټنټ یا مخرش مواد دي نو لکه دا پیپسي سوله کولا سوله یا نور دغسې مشروبات سوله چې هغه په ځان کې داسې مخرش مواد لري یا مساله جات سوله چې هغه خلک په کتغو یا په نورو غذایي موادو یا په اشپزیو کې استفاده کوي او یا هم کېدلی شي چې ځینې نورو د کولمو ناروغیو سبب وسي لکه د اسهالاتو د رامنځته کېدو سبب وسي د کولمو د تخریج سبب سي چې هغه ته موږ بعضې کرونیک یا مزمنې د کولمو ناروغي وایي یا آی بي ډي چې ورته وایي یا ایریټیبل باول سندروم چې ورته وایي نه چې ناروغ ته اسهالات پیدا کېږي د دې سبب وسي نو زیاتره دغسې خوراکونه چې دي هغه پر صحت باندې اثرګذاره دي خصوصا د هضمي سیستم نو د دې څخه باید تر حد الامکان اجتناب وسي او یا دا چې په اندازه باندې استفاده شي. ډېره مننه ډاکټر صاحب کور ودان چې بلنه مو منلې وه او تر دې ځای راغلی زحمت مې وایستو. ستاسو څخه مننه چې موږ ته مو په دې خپرونه کې ونډه راکړله. ډېره مننه. د ټولنې او روزنې خپرونې درنو اورېدونکو دا وه ټولنې او روزنې خپرونه تر بیا بلې خپرونې تاسو ته ښې چارې ښه وختونه لویه لامل شه.